السلام کعمل دیوی پرکڑے قرآن ستا دے زمک سکڑی چی دا پور دا اسمان ستا دے توری دیری دی خزرد خالد غاڑی دا خالد ابن ولید شجیحان ستا دے ان اللہ و ملائکتو یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما ددی ذلی درنو علماء کرامو عوامو د ختم نبوت د شمع پتنگانو پسٹیج باندې ناس درانو علماء کرام مشران ډیر مشکور و ممنونی ما چې مال پدی مبارک مجلس کی پدی مبارک محفل کی دلب کشائی مقرر کړه او د تاسو سره د یو څو خبرو د کول مقرر کړه عزتمندو زه په حیثیت د یو خادم د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل حلیم زئی ضلع مومن داغه بلکې د ټول ضلع مومن نمائندگی کوم بلکې په دې موقع باندې د ټول قبایلی اضلاع لطرفه د یو نماینده په حیثیت باندې دغه پیغام خپل مشرانو ته وړاندې کوم چې څنګه قیدیانین په شور او زور کې لګې دي په ټول ملک کې په ټول دنیا کې هر څومره زور او شور سره چې دوی لګي خو شکست د دوی مقدر دی مغلوبواله مغلوبیت د دوی مقدر دی ان شاء الله چې د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د شمع پتنگان ژوندي نو ان شاء الله دا خلبت سر نه پورته کوي او بهرحال دی خلکو چې څنګه د کې پی کې په نورو اضلاعو کې د ملک په نورو اضلاعو کې زور نخلولې دی نو دغه رنګې دوی د قبایلو طرف تم ډېر سخت متوجي التم د مختلفو پراجکټو په ذریعه باندې راننوځي اول تخپلې پنجې خښي خو بهرحال زمونږ په ضلع مومن کې د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د تحصیل په سطح باندې کابینه او به د دوه دریو تحصیلونو نورو کابینې جوړې شوي دي ان شاء الله زر تر زره به د ضلع مومن کابینه د ضلع په سطح باندې او په ټولو اتو تحصیلونو کې به کابینې جوړې شي په تیزۍ سره کار روان دی خو زه خپلو مشرانو ته دغه درخواست ورکوم که ضلع کرم ده که ضلع باجوړ ده که ضلع خیبر ده او دغه رنګې که وزیرستان دی جنوبي دی که شمالي دی بشمول تمام قبایلی اضلاع دغه طرف ته لږه توجه موږ د دوی غواړو چې دغه طرف ته توجه وکړي دغه کې فوراً د تحصیل په سطح باندې د ضلع په سطح باندې د کابینو د جوړولو کوشش وکړي چې دغه علاقې دغه تزمنګ دا مجلس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا خلق ورسیږي او دلته چې قیدیانین یا نور د قیدیانانو په هره طریقه باندې خپل تکم کوششونه کوي چې هغه کوششونه د هغوی ناکام کړي زه به دا ووایم چې په عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د عوامو په سطح باندې دا یو غیر سیاسی جماعت په عوامو کې مقبول جماعت ماشاءالله ډیر زیات مقبولیت حاصل کړی دی موږ په ضلع کې څوک دا سیدی چې دې سره لکھل نه بلده دی موږ لګي منډي وخو خو ضلع 400 دا یا ضلع مردان دا خو د عالمی مجلس تحفظ نبوت غړي دي دې کې خو دوی خلکم پیجنې تعاونم کوي او پته تم لګي غوال ته موږ لګي نو موږ دا درخواست خپل مشران ته ورکو صرف دغه خبرې د پاره زره پاسېدلې چې په قبایلی اضلاع باندې زمون عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چې کم مرکزی مشران دي زمون د ټول ملک هغه په دغه قبایلی اضلاع باندې لږه توجه ورکړي او دلته فوراً د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت په تمامو ضلعو کې چې سابقه ایجنسی دي په دغه کې د تحصیل په سطح د یونین کونسل په سطح او د ضلع په سطح باندې چې کوم د کابینې جوړې کې دغه یو درخواست ما دوی ته پیش کوو دغه لپاره را پاسېدلی وم مزید وخت نه غواړم زه وخت نه علم ځکه چې لوی مشران ناست دي ډیر مشکور او ممنون ما د ناظم صاحب د سټیج د کمپیر صاحب چې مالې دغه مقرره کړه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین جزاکم الله تحصیل حلیم زید